د په سپېڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شال تلویزون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مصطفی کاکړ. په غزني کې د 2 ترافیکي پیښو له امله 7 تنه مړه او ټپیان شول. د غزني امنیتي چارواکي وایي د کابل کندهار پر لویه لاره روضه کوتل او د غزني ګردیز پر لویه لاره د 2 جلا ترافیکي پیښو له امله 7 تنه مړه او ټپیان شوي دي. د غزني د امنیت قومندانۍ بیان رسنیو ته وویل چې تېره ورځ د غزني مرکز روضه کوتل کې د 2 بار وړونکو موټر د ټکر له امله یو تن وژل شوی او 3 نور ټپیان شوي دي. په دویمه پیښه کې چې د غزني ګردیز پر لویه لاره د یو موټر سایکل موټر د ټکر له امله رامنځته شوه 3 تنه ټپیان شول. یوې سرچینې په برلین کې د افغانستان سفارت په داخل کې شال تلویزون ته تایید کړه چې د جرمني حکومت په برلین کې افغان ډیپلوماټانو ته ویلي چې طالبانو سره جوړجاړی وکړي او یا د په برلین او بند ښارونو کې ډیپلوماټیک مرکزونه وتړي. سرچینه وایي المان حکومت دغه نمایندګۍ ته د راتلونکي اونۍ ضرب الاجل ټاکلی دی. د دغو فشارونو موخه په المان کې د هغه افغان مهاجرو د اخراج لپاره د زمینې برابرول دي چې جرمونه یې کړي او په کلونو په آلمان کې پاتې دي. په خیبر پښتونخوا کې د وروستي سیلابونو راوتلو له امله لږ تر لږه 88 تنه مړه شوي دي. رسنیو راپور ورکړی چې خیبر پښتونخوا کې د تیرو 4 ورځو راهیسې سخت ورښتونه شوي دي. دغه بارانونه سخت مالي زیانونه هم اړولي دي. د اسرایلي رسنیو د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ داګست په دیشه مخپور شو د غزې ترانګ کې د اوربند او د اسرایلي برامته شویو د خلاصون په اړه د قطر پلازمینه دوحه کې وروستۍ خبرې اترې ودرول شوې. ویل شوي چې په دغو خبرو اترو کې ګډون کوونکی اسرایلي پلاوی هم له دوحې نه بیرته تل ابیب ته تللی. راپورونه ښایي چې دغو خبرو اترو د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو لخوا ټاکل شوي سرې کرښې له امله هیڅ پرمختګ نه دی کړی. پورته ذکر شوي سرې کرښې د غزې ترانګ او مصر په پوله د فلادلفیا دهلیز په نامه سیمه کې د اسرایلي ځواکونو دایمي شتون شامل دی. د اسرایلو رسنیو د معلوماتو له مخې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 29مه د اسرایلو امنیتي کابینې د فلادلفیا دهلیز کې د دغه هیواد د پوځ حضور د یرغمل شوي بندیانو خلاصون او د یوه احتمالي تړون د یو برخې په توګه تصویب کړ. ویل شوي دغه شرط د حماس او مصر لپاره د منلو وړ نه دی. تر دې د مخه هم ویل شوي و چې نتنیاهو نه غواړي د سولې اوربند وشي. اکسیوس د اسرایلي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد د لومړي وزیر او د دفاع وزیر ترمنځ د امنیتي کابینې په غونډه کې د یرغمل شوي بندیانو د خلاصون او په غزې کې د اوربند په اړه بېساري اختلافي بحث او لفظي شخړه شوې. په دغه کتنه کې د اسرایلو د دفاع وزیر د دغه موافقت د ژر تر ژره د پرمختګ په ضرورت ټینګار وکړ. اکسیوس د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې بنیامین نتنیاهو د مصر او غزې پر پوله د پوځ د ځای پر ځای کولو پلان د کابینې وزیرانو ته وړاندې کړ او ویل چې دا پلان د اسرایلو د پوځ لخوا جوړ شوی او د بایدن ادارې هم تایید کړی دی. د اسرایلو د دفاع وزیر یوب کالنټ وویل موږ باید د فلادلفیا او یرغمل شوي ترمنځ یو انتخاب وکړو. موږ دواړه نشو کولی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دغه هیواد د هوایي ځواکونو قومندان مایکولا اولیشچوک له دندې ګوښه کړ. زیلنسکي دا پریکړه یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې کیف وویل چې د امریکا یو F-16 الوتکه د روسیې د توغندۍ او درون برید د مخنیوي پر مهال نسکوره شوه چې پیلوټ یې ووژه. زیلنسکي وویل چې هغه د اوکراین د پوځ د مشرتابه د پیاوړي کولو لپاره یې اولیشچوک له دندې ګوښه کړ. اولیشچوک د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان و. د روسیې د بلیکروټ ولایت والي ویاچسلاو کلیتکوف د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې په ختیځ کې د اوکراین په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. کلیتکوف ویلي د اوکراین د بلیکروټ په ښار کې د کلسټر بمونو په کارولو سره په یوه برید کې یوه ښځه او 4 نارینه ووژل شول. د
آلمان په لویدیځ کې د زیکنز په ښار کې پر یوه بس باندې د چاقو په برید کې 15 تنه ټپیان شوي او 3 تنو روغتیایي حالات نازک دی. د جمعې په ورځ ماښام د زیکنز ښار پولیسو اعلان وکړ چې یوې 32 کلنې مېرمنې په بس کې پر 15 کسانو په چاقو برید وکړ. ګارډین د پولیسو د بیان په حواله ویلي چې شکمن کس نیول شوی او داسې شواهد نشته چې وښایي دا پیښه یو ترهګریزه حمله وه. په ټپیانو کې 3 تنو حالات نازک دی. د امریکا پوځ وايي په یمن کې د حوثیانو د ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې 2 بې پیلوټه الوتکې ویشتلې. حوثیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو پوځ اعلان وکړ چې امریکایي او عراقي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د عراق په لویدیځ کې د داعش 15 غړي وژلي دي. د داعش دغو غړو ګڼ شمېر وسلې، لاسي بمونه او ځوانمرګي کمربندونه درلودل. د دغه راپور له مخې په دغو عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. اسوسییټډ پریس خبر ورکړی چې د داعش پر ضد له عراقي پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې 7 امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د افغانستان د پارا لامبو پخوانی لوبغاړی عباس کریمي د پاریس 2024 اولمپیک په سیالیو کې د سپینو زرو مډال وګټه. دغه افغان الاصل امریکایي لامبو وهونکی په فرانسې کې د پار اولمپیک لوبو په ټیمي برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو لپاره د سپینو زرو مډال وګټه. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه چارې.